خبره مخې ته رالی جو بیان به یې کړمه. اوس چې منزل راتلم یو ملګري راته یو میسیج راولېږو ما ته یې ویې دا واوره نوي خبره مارکېټ ته راوتې ده. زه خو ګورم د دې مولیانو دا مسلې او د دې پیرانو دا او د دې خلکو دا چې بېرته خلک خبرو چې موږ ته پته وي دوی په څه طریقه بیانوي ولې بیانوي څه دلیل پیش کوي. نو پاکستان کې یو مفتی دی مفتیان خو ډېر دي لازم نه دی چې زه ووایم چې مفتی دی دا به یو غټ د علم غري مفتی دی نوم سره څه لګېدلي مفتی. نو هغه مفتی کې دا چل دی چې هغه کله بیان کوي نو په دې بیان کې ها ها کوي ها 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 دا غټ عادت دی هر ټکي پسې ها 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 کوي. نو د یو بل مولا نه چا تپوس وکړو دا ویډیو کې زموږ سره شته د بل مولا نه چا تپوس وکړو چې یاره دا مولوي صاحب په دې بیان کې ولې ها ها کوي. سړی سیده ساده خبرې کوي نو په منځ کې په مخه ها 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 دا څه دي. نو هغه ورته په جواب کې وویې ما خبره د غلو کوله که نه نیکان او اهل علم هغو چې په صحیح معنو سره نیکان او اهل علم د هغوی په حق کې غلو بند ده. دلته اوس یو سړی په اهل علمو کې دیم نه و د غلو ته وګوره. جواب د مولوي صاحب هغه دا دی او دا یو ډکې مجموعې ته دا خبره کوي ډېر خلک ناست دي. وی عیسی علیه السلام چې به کله راکوزېږي په آخر زمانه کې نو هغه له به یو معجزه الله دا ورکوي چې هغه به چوف کوي چوف. په دې چوف سره به څه کېږي وایي په دې سره به چې د کوم ځای پورې دا چوف ځي نو کافران به مري. مولوي صاحب اوس دا خبره بیانوي هر چې وایي دا مولوي صاحب و مفتي صاحب ته یاد کو نو کیدی شي چې الله دلم د هغه چوف نه صحیح څه ورکړي. نو دی چې کله ها وکړي نو د یو ها سره چې ته یو مرتد کافر به مړ کېږي. دی جواب وکړو بې لاندې خلک ماشاءالله ګوره منطقي جواب دی که نه صحیح جواب یې ورکړو. اوس که ته وایې چې دا خبره غلطه ده او دا غلو ده نو په کار خو دا و چې اصلاح بیا د دې خپلې غلطۍ وکړي چې او یاره دا خبره خو تا صحیح بیان کړې چې دا غلو ده. داسې قسمه خبرې نه دي په کار نه نه داسې به نه وایي نو بیا به تا ته وایي یاره وایي ستا بل څه کار نشتی خو دغه مولیانو پورې نښته یې چې د دا ووایي او هغه دا ووایي. جاهلیت والو کې دا بیماري وه چې اهل علم او دینداره خلک نیکان خلک هغه به د هغه مقام نه موچت کړو کوم مقام چې بوله الله ورکړي.